ملګرو د پاکستان سابق کرکټر عمران خان د 1992 ورلد کپ چې ګټلی دی د افغانستان لپاره کم خواهش لري، کم خواهش په زړه کې دی، کم ارمان هغه په زړه کې دی افغانستان لپاره. هغه مکمل درته شریک کوم، ویډیو را سره اخر وګورئ، پوره معلومات نه خبر شئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. وزیر اعظم کم چې پاچا تیر شوی او مخکینی عمران خان او کم چې کرکټر تیر شوی دی 1992 د 1992 ورلد کپ ګټلی دی، یو بهترین لوبغاړی تیر شوی دی د پاکستان لپاره تقریبا 15 کاله بچایم کړی ده، یو ډېر ښه انسان دی. د افغانستان لپاره هغه څه ارمان لري، څه امید لري. افغانستان یو بیمار سره میلاو شوی د شوکت خانم په کینسر هسپتال کې، هغه د افغانستان لپاره کم نیک خواهشات، هغه د افغانستان لپاره څه ارمان لري، په افغانستان کې هغه کم ارمان لري د افغانانو لپاره خاص. داسې یو مشر، داسې یو پښتون چې د عمران خان په شان اړه ولري، الله پاک دې هر کله راولي په پښتنو باندې، او یو بهترین انسان دی، یو زبردست انسان دی. دغه ویډیو سره شریک کوم، تاسو مخکې به خامخا شیر کوئ، ځکه چې د افغانستان لپاره بهترینې خبرې کړي، د افغانستان لپاره هغه څه کول غواړي په آینده کې، او څه کومه دعا د الله نه غوښتې د افغانستان باره کې. دغه ویډیو سره شریک کوم، هغه په اردو کې ویل ده، زه سره بیا پښتو کې ټرانسلیټ کوم، تاسو په کوم چېرې عمران خان کومه خبره کړې ده او څه یې ویل دي. मैं अभी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल गया पेशावर में, तो मुझे अफगानिस्तान के मरीज मिले, मज़ार शरीफ से आए हुए थे. सोचे मज़ार शरीफ से पेशावर में शौकत खानम में इलाज करवाने आए थे. इंशाल्लाह अफगानिस्तान में थोड़े हालात बेहतर हो, मैं शौकत खानम को कहूँगा कि पूरी कोशिश करें अफगानिस्तान में भी एक कैंसर हॉस्पिटल बनाए ताकि मरीजों को इतनी दूर इलाज करवाने का ना आना पड़े. मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अफगानिस्तान में अमन हो ताकि वहाँ वो भी लोग ऊपर उठ सके. उन्होंने 40 साल सिर्फ जंग देखी है. ملګرو د عمران خان دغه خبرې تاسو واورېدلې، په اردو کې کړي، زه تاسو سره په پښتو کې کوم. د افغانستان یو مریض سره په کینسر شوکت خانم هسپتال چې کوم دی کینسر، هغې کې راسره میلاو شو. دغه مریض تاسو ته ښکاري دغه بابا دغه د عمران خان سره میلاو شوی دی. دغه نه تپوس وکړو چې د کوم ځای نه راغلی دی، نو هغه وویل چې زه د مزار شریف نه راغلی یم. عمران خان ډېر زیات خفه شو چې دومره لرې دا مریض راغلی دی. نو هغه به یې ویل چې افغانستان کې حالات بهتر شي نو د کینسر هسپتال به انشاءالله په افغانستان کې هم جوړو. دا د هغه د خولې خبرې دي چې مریضان دومره لرې نه راځي، مریضان د افغانستان کې ورته علاج ملاوي. او عمران خان صاحب ویلي چې یاره زه د الله دعا کوم چې افغانستان کې امن راشي، ځکه چې افغانستان خلکو 40 کاله جنګ لیدلی دی او هلته یو پر امنه زندګي دغه خلک هم تېره کړي. نو دغه د عمران خان د خولې خبرې وي، بهترینې خبرې کړي دي. ما چې راشه ملګرو سره هم شریکه کړم، د پښتنو دپاره هر کله دغه شان ښه سوچ کول پکار دي. کوم دی چې پښتانه دي الله دې په امن او امان کې لري، کوم دی چې مسلمانان دي الله پاک دې په حفظ او امان کې لري. او دغه مریضو سره میلاو شوی دی، د مزار شریف نه راغلی دی، او دغه د عمران خان بیان تاسو سره شریک کړو. که تاسو هم د دې پښتون عمران خان دغه خبرې خوښې شوي، دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه، ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. په دې وجه شیر کړئ چې یاره عمران خان وړوکی سړی دی، ډېر غټ سړی دی، او هغه د زړه کوم خواهش چې دی هغه مې تاسو سره شریک کړو. د ویډیو کتلو ډېره مننه، ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نو ښه وخت لرئ، د الله په امان.